سلامونه ستړي مشئ د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو پام رااړوم د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ایران وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې زیاته کړه، موږ داسې یوې مرحله کې یو چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعاً که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو قومي او بیلابیلو پاړکیو ښکارندوی وي، کولی شي په دې مسیر مخته ولاړ شي. شاوخوا 10 ورځې تېرې شوې چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاسته لوېدلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې راتلونکی حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته له کتو پرته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. اوکراین وایي د دوی یوه الوتکه د کابل له هوایي ډګره تښتول شوې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی یوه الوتکه د کابل له هوایي ډګره تښتول شوې ده. دغه وزارت مرستیال نن دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې د اوکراین دا الوتکه کابل ته تللې وه څو اوکراینیان راوباسي، خو نامعلومو کسانو یرغمل کړه او ایران ته یې وتښتوله. یعنی ویلي چې یرغمل نیونکي مسلح و. د هغه په خبره په اصل کې الوتکه یکشنبه ورکه وه او نن له یوه ډله نامعلومو مسافرو سره د ایران په لور الوزول شوې ده. اخوا د ایران د هوایي چلند د سازمان رئیس محمد ذبیبخش له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه یې له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوې رد کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو د اخیستلو لپاره مشهد هوایي ډګر کې کوزه شوه او د ایران له پرېښودو وروسته د اوکراین پلازمینې کیف هوایي ډګر کې کېناسته. د اوکراین یوه بار وړونکې الوتکه هم چې پکې د 21 اوکراینیانو په شمول 83 سورلۍ ناسته وه، یکشنبه له افغانستانه کیف ته رسېدلې. د طالبانو د انتقالي حکومت نه جوړېدو ته د ډلهیز امنیت تړون سازمان اندېښنه. د ډلهیز امنیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دي پیل کړي. طالبانو 10 ورځې وړاندې کابل ونیوه. روسیه چې د ډلهیز امنیت تړون سازمان مشري کوي په محتاطانه توګه په کابل کې د نوي مشرتابه په اړه خوشبینه وه او د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یې د طالبانو د ژمنې هرکلی وکړ. خو د طالبانو 2 سرچینو د دوشنبې په ورځ فرانس پریس اژانس ته ویل چې طالبان به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د حکومت اعلان ونه کړي. مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکرارۍ ګاونډي ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ونغځېږي. روسیه په دغو هیوادونو کې پوځي اډې لري. پاکستان له طالبانو او افغان مشرانو پر یوې سیاسي حل لارې د توافق غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. هغه دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه. قریشي به نن سې شنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ځي. د وروسته تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه هم لیدنه کوي. د افغانستان موضوع د هغه د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د ټلیفون له لارې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قریشي په وینا پاکستان د خبرو له لارې د افغانستان مسلې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. او وروستی نړیوال ورزشي خبر مو دا چې جاپان کې د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي. نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي یې غواړي وښیي چې معلولیت یې په ژوند کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی. دغه لوبې به نن ماښام مهال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شي، خو د کرونا ویروس له کبله به د سټیډیوم 68,000 څوکۍ خالي وي. د پارا اولمپیک سږنیو سیالیو کې د 162 ټیمونو 4.4 لوبغاړي برخه اخلي. دې ډله کې یوه لوبډله د کډوالو استازیتوب کوي. راپورونه وایي چې د افغانستان بیرغ به هم نن د لوبو د پیل په مراسمو کې وښودل شي، خو افغان لوبغاړي په کور دننه د هوایي ډګر د بندېدو له کبله دغو لوبو ته نشي رسېدلی. درنو کتونکو، د نن ورځې تازه خبرونه همدومره وو. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.